مسلمان بل حق په مسلمان باندې هغه الستر علی المسلم، په مسلمان باندې پردا چول، تغطیه عیوبه، دا هغه عیوب پټول، و اخفاء هناته، او دا هغه په شرمونو باندې پټواله راوستل، په هغې باندې پردا چول. مسلمان ستا ورور دی، د هغه په عیوبو باندې او د هغه په شرمونو باندې پردې واچوه، هغه مه افشا کوه، خلقو ته مه ښکاره کوه کله چې د هغې په ښکاره کولو کې مصلحت او فایده نه وي. مسلمان چې د به یو قبیح کار کته بس په هغې باندې پرده اچوه، خو د دې دا معنا نه ده چې هغه به د منکر نه منع کوي. ورشه هغه ته ووایه دا کار منکر دی، د الله نافرماني ده، ګناه ده، ته پرې ورته ځې دا کار مه کوه، خو ستا او د هغه ترمنځ خبره د نور مخلوق ورباندې مه خبروه، دعوت دې وله ورکه سرا. اوس دا خبرې نور مجلسونو کې مه کوه، دپاره د دې چې هغه ونه شرمېږي، هغه ذلیله نه شي. خو د هغه شخص او هغه مسلمان چې معروف او مشهور بالاذی والفساد نه دی، که چېرته دا مشهور په فسادونو باندې، په ډاکو باندې، په غارتونو باندې، نو کله چې دغه کارونو باندې تینی او خلیفة المسلمین او قاضي او حاکم د مسلمانانو به خبرولی شي او هغه د دې سړي مخه نیولی شي، به یې ورباندې خبر کړه دپاره دی چې د فساد مخه ونیول شي. خو کله چې داسې نه ده، په مسلمان باندې پرده اچول. مسلمان چې د مسلمانانو په ټولنه کې اوسېږي نو خامخا یو عیب به د بل مسلمان نه ګوري، په داسې یو حالت کې به کله ګوري چې هغه نازیبه حالت وي، نو دا به ته نه افشا کې. حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، وایي ومن ستر مسلما ستره الله فی الدنیا والآخره. چا چې په مسلمان باندې پرده واچوله، چا چې د هغه رازونه پټ کړل، افشا یې نه کړل، الله به ده باندې پرده واچوي. دنیا کې به مور باندې الله پرده واچوي، الله به ستا عیبونه پټ کړي، او آخرت کې به الله رب العالمین په هغې باندې پرده واچوي. الله رب العالمین دومره ناشنا ذات دی چې تا د یو مسلمان قدر وکړه او پرده دې پرې واچوله. الله رب العالمین تا له ستا د عمل مطابق بدله درکوي، جزا د عمل د جنسي. تا پردا چولی او په مسلمان باندې هغه دې نه شرمولی، الله رب العالمین بیا تا نه شرموي، الله رب العالمین بیا تا نه ذلیله کوي. حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، وایي لا یستر عبد عبدا فی الدنیا، وایي پرده نه اچوي یو بنده د الله په یو بل بنده د الله باندې په دنیا کې، الا ستره الله یوم القیامه، مگر الله عز وجل به د انسان باندې پرده واچوي د قیامت په ورځ باندې. دا د واه واه حدیث دی، دا د خوشحالۍ خبرې دي. والله العظیم که موږ په مسلمانانو پردې واچولې، زموږ رازونه به الله رب العالمین پټ کړي، او که موږ د مسلمانانو عیوبو پسې ورپسې شو، د کور په منځ کې به وشرمېږو، د کور په منځ کې به موږ ذلیله شو. په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل منبر ته وخته، فناده بصوت رفیع، د الله پیغمبر په اوچت اواز باندې یو اواز وکوي، ویلي یا معشر من اسلم بلسانه ولم يفز الايمان الى قلبه، ای جماعت د هغې چا چې په خوله ایمان راوړی او اسلام هم قبول کړی دی او ایمان تر اوسه پورې د هغې زړه ته لا رسېدلی نه دی. نبي صلی الله علیه وسلم د اواز په منافقینو باندې وکړه چې په خوله مسلمانان او دننه په زړه کې کافران استئ، بېدین استئ. ای داسې خلقو وایي لا تؤذوا المسلمین، مسلمانانو ته ضررونه مه ورکوئ، ولا تعیروهم، پیغورونه مو نه مه ورکوه، ولا تتبعوا عوراتهم، او د دوی په عورتونو پسې مور پسې کېږه چې د دوی په عورتونو او عیوبو پسې ته شونټۍ بلې چې دا کار د کړی دی او که نه دی کړی، دا کارونه کوي که نه کوي، پټ دا څه کوي او دا څه کوي. د مسلمان ظاهر ته به اعتبار ورکړي، په هغې پسې به شونټۍ نه بلیږي. وایي بیا نبي صلی الله علیه وسلم فرمایل فانه من تتبع عورة اخیه المسلم، یقینا هغه څوک چې د خپل ورور مسلمان په عورتونو پسې د هغې په عیوبو پسې ورپسې شي، ویتتبع الله عورته، الله به د ده په عورتونو پسې ورپسې شي. ومن تتبع الله عورته، او څوک چې الله پسې ورپسې شي او الله رب العالمین په ده پسې ولګېږي، وایي یفضحه ولو فی جوف رحلي، وایي الله به دا انسان وشرموي ولو که د کور په منځ کې وي. والله العظیم که د مسلمان د سپکاوي قدم دې پورته کړو، د هغې په رابطه دې خوله وضع کړې وه دپاره د دې چې د مسلمان توهین وکړم او د هغې بېعزتي وکړم، هغه به ونه شرمېږي، هغه به ذلیله نه شي، ځکه الله به د هغې د ذلت اراده نه کړي، خو ځان به ذلیله کړي او ځان به رسوا کړي، د مسلمان به قدر کړي، د هغې به اکرام کړي او د هغې به اعزاز کړي او د هغې په عیوبو باندې به پردې راشي. یو ځل عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ناست دی په مسجد حرام کې او دې کعبې ته ګوري، کعبې ته یې وکتلې، ویې ویلې وایي ما اعظمک واعظم حرمتك، وای څومره لوی ته ای کعبې، څومره لوی او څومره لوی دې ستا احترام. هو المؤمن اعظم حرمة عند الله منك،
خو مؤمن د ډیر احترام والا دی د الله په نسبت ستانه ستا احترام او قدر څومره ډیر دی خو یو مؤمن ستانه ډیر قدر لري او ستانه ډیر اکرام لري. الله اکبر. نن موږ کعبې ته خپې نه غځو کله چې موږ په دې خپل وطن کې په خپله علاقه کې او بیا چې مخامخ کعبې ته ناست دي نو بیا ورته په طریقه ولا باندې خپې نه غځو. نن موږ د هغې په لوري باندې لاړې نه ورغځو. نن چې موږ ویده کېږو نو هغې ته خپې نه کوو او دغه رنګه که اودس ماتو نو هغې ته شاومخ نه راړو. د کعبې احترام الحمدلله چې په موږ کې موجود دی خو هغه چې د کعبې نه ډېر محترم دی هغه مؤمن دی، هغه مؤمنه ښځه ده، هغه مؤمن ځوان دی، هغه مؤمن طالب العلم دی، هغه مؤمن سپین ږیری دی خو د دې قدر او د دې احترام زموږ سره نشته دی. هغه چې د کعبې نه ډېر احترام لري زما او ستا ترمنځ دی، ما ورته هر وخت کې ګورو، زما او ستا ورسره هر وخت کې ملاقات دی، موږ ته قدر نه لري، موږ ته احترام نه لري. ایمان والا ډېر محترم دي، ډېر قدرمند دی. الله رب العالمین تاسو له ایمان والا ډېر قدر درکړی دی. ابشرو زیری قبول کړئ، خوشحاله شئ، د الله په نسبت ډېر محترمې او ډېر قدرمنې که چېرته د نورو ایمان والا سره ستا قدر او ستا احترام او اعزاز پیدا شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امت په دې روزل شوی دی چې کله یو مسلمان په یو ناروا کې ګوري، په یو ګناه کې ګوري، ورځي دعوت به وله ورکوي خو د دې سره سره به دې لره عذرونه ګوري چې کیدای شي دا ګناه کوي، دا به خبر نه چې دا ګناه ده، د چې دا کار وکړي کیدای شي په خطایي ترېنه شوی، خبره به ترېنه یېره شوي او دا به کیدای شي معذوره یو دا قسمه قسم عذرونه به وله ګوري. ابن المنازل رحمه الله یو عالم تېر شوی دغه وایي المؤمن یطلب المعاذیر، وی مؤمن د بل مؤمن دپاره او د خپل ورونو دپاره عذرونه طلب کوي، یو عذر وله ګوري بل عذر وله ګوري. بعض روایتونو کې راغلی دی وی یو مؤمن به د بل دپاره او یو عذرونه ګوري، وی کله چې د ده زړه یو د دغې او یو نه نه قبلو وی داسې به ووایي چې کیدای شي بل عذر وله لري د دغه یو نه غیر، خو زه به په هغې باندې اګاه و په هغې باندې به خبر نه یم. نن چې موږ مسلمان نه ګورو په یو حالت کې د ټکه ور باندې بدګمانئ، په هغه پسې خبرې کوو، د هغې توهین کوو، د هغه شان ښکته کوو. والله العظیم که دا د مسلمان حق په مسلمان باندې په هغه باندې پرده واچوه، د هغه دپاره عذرونه وګوره. بیا وایي والمنافق یطلب عثرات اخوانه، هر چې منافق دی وایي دا د خپل ورونو مسلمانانو په دې خویدلو پسې ورپسې کېږي چې کوم ځای کې به مسلمان خوی کېږي، کوم ځای کې به یو غلط قول کوي او کوم ځای کې به داسې یو کار کوي چې زما ورته نوک ونښلي. وایي منافق په دې پسې ګرځي چې د مسلمان نه غلطي وشي او غلطي چې ترې وشوله به یې دا یې راټینګه کړي او راټینګه کوي، به یې په خلکو کې خورئ تر څو چې دا وشرموي او دا ذلیله کړي. هغه خلک به الله ذلیله کوي څوک چې د مسلمانانو په ذلت پسې یې هغه راغښتې ده، او هغه څوک به الله رب العالمین مراد ته نه رسوي. څوک چې مسلمانان ذلیله کوي او د مسلمانانو په پردو باندې هغه جرأت کوي او د هغې نه پردې لرې کوي. احمد بن یحیی ثعلب باندې مشهور دی، دا یو عالم دی، هغه ویلی دي وایي ثلاث خلال للصدیق جعلتها، وایي درې خصلتونه دي د دوست په بل دوست باندې وایي زما په نس باندې زه مشابه ګڼم. مضارعة للصوم والصلوات، مشابه دي وایي د منځونو سره، د فرض منځونو سره او دغه رنګه د فرضي روژو سره. مواساته والصفح عن كل زلة عن كل زلة، وایي د هغه سره همدردي، د دوست سره همدردي وایي داسې فرض او لازم ده لکه څرنګه چې مونځ او روژه فرض ده، او درګذر کول د هغه د خویدلو نه کله چې هغه خوی شي دوست دی، کله نه کله د هغې نه یو خبره خطا کېږي، کله د هغه قدم په داسې ځمکه باندې لګېږي چې هغه ځمکې پرېوتونکې ده، خو مسلمان به د هغې نه صفحه کوي. وترک ابتذال السر في الخلوات، او پرېښودل د نشرولو د اسرار او رازونو دي چې په پټو پټو ځایونو کې تا د خپلو یارانو دوستانو نه لیدلي دي، وایي دا به پرېږدي او دا به نه نشرې، په دې باندې به ګټه د پاسه ږدي. کله چې د ورور مسلمان دی او ستا ورسره تعلق راغی، رابطه دې ورسره راغله، یو ځل به ترېنه نازیبا کار ایني، خبرې به ترېنه اوري، نو د دوستانې تقاضا دا ده چې په هغې باندې به پرده چې دا به نه خورې، د دې د نشر نه به ځان ساتي. او دا د الله عز وجل صفت دی. ګوره چې الله رب العالمین هغه ذات دی چې هغه په بندګانو باندې پردې اچولي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وایي ان الله عز وجل حیي ستیر، وایي الله رب العالمین هغه ذات دی چې د حیا والا دی، ډېره حیا پکې موجوده ده، او الله رب العالمین هغه ذات دی چې هغه د پردو والا ذات دی. یعنی الله رب العالمین هغه ذات دی چې بندگان په قبیحو بدو کارونو باندې ویني او الله رب العالمین ور باندې پردې ورچوي. والله موږ او تاسې دومره جنایتونه کړي دي او دومره جرمونه هم کړي دي او دومره نارواو ته موږ راتګ کړی دی چې یو د هغې نه ښکاره شي نو زما نه به څوک خبرې وانه اوري
او زما په مجلس کې به څوک کینني او د دې ګناهونو بدبویي به په هغې باندې ورشي. داسې هر مسلمان ځان سره سوچ او فکر وکړي چې موږ څومره ګناهونه کړي دي خو رب العالمین هغه پټ کړي دي. دا د الله رب العالمین د صفت هغه اثر دی چې زموږ ګناهونه د یو بل نه پټ شوي دي. رب العالمین دا احسان موږ سره کړی دی. په دې وجه باندې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي ان الله يحب الحیاء، الله خپل حیا والا ذات دی، د هغه حیا خوښه ده. والستر، والله رب العالمین پردم خوښوي چې مؤمن دی په مؤمن باندې پرده واچوي، مؤمن د خپل پردې والا یو په بل مسلمان دې پرده اچوي. الله د دې سره مینه کوي، الله رب العالمین د دې سره محبت کوي. نو د مؤمن په مؤمن باندې حق دا شو چې الستر علی عیوبه، پرده اچول دغه په عیوب باندې، دغه په نقائص باندې، دغه په قبائح باندې الله عز وجل په پتا باندې پرده واچي. الله رب العالمین بستانه راضي او الله رب العالمین بستانه خوشاله شي. ای زموږ مولا او زموږ رب، موږ ته عمل را نصیب کا هغه حقوق د مسلمانانو باندې چې موږ مسلمانانو د خپل ژوند کې ادا کو. ای زموږ رب، موږ د دې حقوق ضائع کوونکي او بربادونکي مګرځوه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.